وایي که د سرتورو پښتنو میندو خیري ولګي قسم په خدای که یا د سر او یا د خپې ولګي دا چې راکاږي د خپل سر ویښته په موټو موټو دا که کافره شوه په ښار کې به لمبې ولګي وایي که دغه میندې لیونی شوې نو دا یاد لره چې د انصاف دنګو دروازو ته به تالي ولګي په هغه شپه به زما مور زما په کټ پرته وي په کومه شپه چې د بنګلو په سر ډیوي ولګي او زما د خور اختر زړو جامو کې بیا ووتو په کلاشنکوف ته ستا د لور نوي جامې ولګي او زما یې پلار د مارګلي نه بېګا مړ راوړی اسلام آباد ستا په سر خو د جنډې ولګي او که په زرګونو پښتانه زما وطن کې مړه شي نه احتجاج وشي نه قومي ترانې ولګي یو تور کارغه خو د پنجاب کې د غلطۍ نه مړ شي تر پېښوره په قدم قدمناکې ولګي خلک یې ویني سرکار وایي نامعلوم افراد دي سرکار وایي نامعلوم افراد دي د روټۍ غلطه په بازار کې زولنې ولګي او ما پکې ستا د محبت په نوم شراب څکلي دي سبا سهار د میخانې ته منارې ولګي سرټیفیکیټ ځانته د بل نقیب د مرګ وګوره تعلیم بیخي مه کوه تا ته به تمغې ولګي او د ستومانۍ نه ډېر ناوخته اوده شوی منظر مرغۍ د شور نه کوي نور ته د پردې ولګي ویر اسویلي سړی سلګۍ راپسې کور ته راځي بدقسمتي ده مجبوری راپسې کور ته راځي مور مې د پلار د لاس ټوپک د صندوق شاته کېږدي خو بدنصیبه یو ګولی راپسې کور ته راځي د کوڅې ور چې مې هوا سره هم وشورېږي ملا راواچوي شړی راپسې کور ته راځي منظر چې اوس هم ویښته واړوي یقین دې وشه پړې وباسي جنکۍ راپسې کور ته راځي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات محبتونه ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو ډېر زیات خوشحاله یم د اتوار ورځ ده او زما په خیال چې 13مه نیټه ده د اتوار ورځ به دغه پروګرام را جوړ شو غارلي وقار صاحب نن موږ میلمانه کړي منظر صاحب دغه نه راغلی د نوښار نه موږ ولر پېښور نه رالو د هغې په علاقه کې پالي بیګ کې ناست یو دلته راسره یو ډېر محترم مشر یو ډېر ښاغلی نوموړی او ستاسو د ټولو د خوښې شاعر ښاغلی پیر امام علي شاه منظر صاحب ناستې کوي امام منظر صاحب سره به نن یو څو خبرې کوو او بیا به تازه کلامونه وو منظر صاحب تاسو ته یو ځل بیا په دې خپله خپرونه کې دا ستاسو خپله خپرونه ده هرکلی او مینه وي السلام علیکم ډېره مننه غازي نادان صاحب څنګه چې تا وفرمایل چې دا ستا خپله خپرونه ده نو واقعي دا زما خپل پروګرام دی او دا به کېدای شي چې ما 5-6 ځل دی تا سره نو څرګندېږي او ظاهرېږي چې زما خپل پروګرام دی ستا ډېره مننه کوم چې ته زما په یو ټلیفون کال دلته راغلی او زه د وقار علي وقار صاحب ډېره درته مننه کوم چې مونږ میلمانه کړي یو ډېر خوند یې وکړو په تاروج بالي بیګ کې او ټولو مینهوالو ته بیا زه سلامونه پیش کوم او امید لرم چې ټول به روغ جوړ وي او په مزو کې به وي ډېره مننه جي منظر صاحب ستاسو د کلامونو سره د ملګري ډېر زیاته مینه کوي خاص طور باندې زموږ مسافر ملګري چې کوم دي نو زه خو یم چې نن ورته سمې سپینې ووایي نو سپینې خو غازي نادان صاحب ما کله نه دی ویلي او وصل د خلکو سره خوږي چې بس یا راځي راپسې نه یا مې وهي نه یا مړکۍ نه نو سپینې خو زه وایم او نن به ویم او ویم به خو لکه ځکه دومره ګزاره کوو دومره حدود او قیودونه نه وځو چې یاره مونږ یو ستاسو پروګرام ته څه پرابلم څه مسله پیش نه شي یا مطلب دا چې تاسو ته څه مسله پیش نه شي نو هغه حدود به ساتو او باقي پوهېږي چې کوم هوښیار خلک دي او هغه یې نتیجه اخیستی شي صحیح ده څه به کلامونه راته ووایي صحیح جي بالکل به ورته وایم یو کلام نه به شروع کوم وایي سترګې به هسکې وي اجل دې په مستۍ کې راځي سترګې به هسکې وي اجل دې په مستۍ کې راځي او سر ټیټول به د دې وخت په غلامۍ کې راځي زه د رشتو د نزاکت په معنی ښه پوهېږم د چا د مخه مې رقیب هم خپل ولی کې راځي او زمانه نه کېږي پیرۍ کې استغفار په تسپو زما اجل ته اجازت ته که ځوانۍ کې راځي او پاس په کابل کې لوپټه چا سوځولي نه وي سوي تارونه زمون خار ته په سیلۍ کې راځي وایي پاس په کابل کې لوپټه چا سوځولي نه وي سوي تارونه زمون خار ته په سیلۍ کې راځي او که احترام وي
خو زمان دا مندامې کوي که احترام وي خو زمان دا مندامې کوي او تندی په خپو کې لګول بت پرستۍ کې راځي او تا خپل محبوب ته دغه ټول جهان آباد کو ربا تا خپل محبوب ته دغه ټول جهان آباد کو ربا زما یوه جونګړه هم په عیاشۍ کې راځي او فرهاد مې نوم دی خوست غرونه چاته نه پرېږدم فرهاد مې نوم دی خوست غرونه چاته نه پرېږدم کارنامه زه وکړم غرور په شیرینۍ کې راځي او ستا چې ډولی وځي په رنګ د جنازې بوځي ستا چې ډولی وځي په رنګ د جنازې بوځي زما چې لاش راځي هغه به هم ډولی کې راځي او په دې غنمو کې ضرور د چا د پلار وینې دي په دې غنمو کې ضرور د چا د پلار وینې دي دا سویمه ورځ ده چې ویښته مې په روټۍ کې راځي او دیدن ویړیا دی خو ما دغه لالچ نه دی کړی دیدن ویړیا دی خو ما دغه لالچ نه دی کړی زه دومره غواړم چې څومره مې جولۍ کې راځي او که د منظر غزل ګناه ده ترنم کې ویل نو ملا ستا ځان خو هم په موسیقۍ کې راځي ډېره مننه جي تاسې راځئ ډېره مننه جي یو کلام بل به شعر کوم تاسو سره وایي که د سرتورو پښتنو میندو خیري ولګي قسم په خدای که یا د سر او یا د خپې ولګي دا چې راکاږي د خپل سر ویښته په موټو موټو دا که کافره شوه په ښار کې به لمبې ولګي وایي که دغه میندې لیونی شي نو دا یاد لره چې د انصاف دنګو دروازو ته به تالي ولګي په هغه شپه به زما مور زما په کټ پرته وي په کومه شپه چې د بنګلو په سر ډیوي ولګي او زما د خور اختر زړو جامو کې بیا ووتو زما د خور اختر زړو جامو کې بیا ووتو په کلاشنکوف ته ستا د لور نوي جامې ولګي او زما یې پلار د مارګلي نه بېګا مړ راوړی اسلام آباد ستا په سر خو د جنډې ولګي او که په زرګونو پښتانه زما وطن کې مړه شي نه احتجاج وشي نه قومي ترانې ولګي یو تور کارغه خو د پنجاب کې د غلطۍ نه مړ شي تر پېښوره په قدم قدم ناکې ولګي بیا ووایه جي که په زرګونو پښتانه زما وطن کې مړه شي نه احتجاج وشي نه قومي ترانې ولګي یو تور کارغه خو د پنجاب کې د غلطۍ نه مړ شي تر پېښوره په قدم قدم ناکې ولګي خلک ویني سرکار وایي نامعلوم افراد دي خلک ویني سرکار وایي نامعلوم افراد دي د روټۍ غلطه په بازار کې زولنې ولګي او ما پکې ستا د محبت په نوم شراب څکلي دي سبا سهار د میخانې ته منارې ولګي سرټیفیکیټ ځان ته د بل نقیب د مرګ وګوره تعلیم بیخي مه کوه تا ته به تمغې ولګي او د ستومانۍ نه ډېر ناوخته اوده شوی منظر مرغۍ د شور نه کوي نور ته د پردې ولګي ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي وایي مات نه شوې په بل کلام دی جي وایي مات نه شوې د جانان کوڅه کې سره بې غیرته مات نه شوې د جانان کوڅه کې سره بې غیرته دا کوم اړخ ته واوړې د نظره بې غیرته زما بابا چې کور ته راځي سر ټیټوي تا کې اوچت شګني مات به دی کوم وره بې غیرته پښتون در کې خرڅېږي لوپټې در کې تالاش وي پښتون در کې خرڅېږي لوپټې در کې تالاش وي ته اوس هم پوټه نه شوې سنګره بې غیرته د ګل غوندې لیلا دې راته توره پنجابۍ کړه ولاړې لا په سر د بادرو نوره بې غیرته په تا کې هم حیا د پښتنې راټوله نه شوه په تا کې هم حیا د پښتنې راټوله نه شوه کفن به درنه جوړ کړمه صادره بې غیرته او رقیبي په رښتیا چې د کم اصلې مور بچی اثر در باندې نه کوي خبره بې غیرته او دا جنګ به د وطن په پیغلو ګټم خو واوره ستا نوم سره به ولیکم په نره بې غیرته د څانګو نه د تاودي خاماران در کې اوسیږي مرغۍ په ځمکه ناستې دي نختره بې غیرته زلار شه په بنګلو کې سوخانانو ته ګډېږه بربند یتیم نه څه غواړې اختره بې غیرته او ابۍ راوړی رورې درنه یوړو او ته خاندې ابۍ راوړی رورې درنه یوړو او ته خاندې ډالرو ته اوس ناست وه تر سهره بې غیرته او که دې ته پښتو وایي نو زما د مرګ نه پس خو زما په قبر ولیکئ منظره بې غیرته ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي ډېر زبردست یو کلام به تاسو سره شیر کوم بیا به هغه ملګری بس دا یو بل هم دی نو بس ښه جي ښه بیا یو بل خبره جوړه تر تاوانه ده نو ګرانه ده نو خبره جوړه تر تاوانه ده نو ګرانه ده نو دا ځلې داسې زموږ ورانه ده نو ګرانه ده نو ډېر اوږدو اوږدو وادو ته د ایثار کله یم زندګي خاورو نه ارزانه ده نو ګرانه ده نو یخ چې د ګرم سره لګي حادثې جوړوي زه هم زلمی یم دا هم ځوانه ده نو
ګرانه ده نو کار د بارودو نه دی نورې تجربې به غواړي جذبه مې خدای ګو تر اسمانه ده نو ګرانه ده نو زه یې کافر کړم اوس زما ورسره کله کېږي هغه د دې وخت مسلمانه ده نو ګرانه ده نو طبیب خو خپل کوشش پوره کوي لګیا دی وینه مې نه ودري روانه ده نو ګرانه ده نو راتلونکی نسل تر نه هسې نه چې مخ واړوي د وطن ناوي بې پیزوانه ده نو ګرانه ده نو چې د اغیار نه یې تپوس د هر یو تار اونشي لوپټه پیغلې نه هم ګرانه ده نو ګرانه ده نو او ما ته خو وایي چې یتیم ته الله ښه ورکوي خو مور مې ډېره پریشانه ده نو ګرانه ده نو یقین مې نشي چې منظره پښتانه پاسوي د ژوند نغمه مې بې زبانه ده نو دا کلام ورودي ته ټیفه جی دا زما یو ډېر ښه کلیواله دی یو ښه ملګری دی یو ښه رور دی په سعودي عرب کې ژوند کوي رافع جان ته به ډالۍ کوو هغه اوس ما ته په فون باندې وایي چې ما ته به ډالۍ کوئ دا رافع جان ته ډالۍ کوو خرج دریات وایي د خوب نه بغیر هم وي د ارمان نه بغیر هم وي څه خلک داسې شته چې د جانان نه بغیر هم وي زه هر انسان ته ټیټ شم ملا ویل چې ګنهګار شوي ما ویل ملا مذهب د مسلمان نه بغیر هم وي لازم نه دي چې خامخا ټټر بشلول غواړي شته داسې لیوني چې د ګریوان نه بغیر هم وي راځه د باران شرط په پکې نه کیدو یو بل ته سپرلی زما په خاوره د باران نه بغیر هم وي ته ستورو پسې خامخا اسمان ته کتل پرېږده څه ستوري داسې وي چې د اسمان نه بغیر هم وي یو کټ ته مې کتل چې بلها خلک ورپسې وو ما ویل د واده کور د چراغان نه بغیر هم وي ښایست زما د پیغلو د کالو نه دی محتاجه د حسن داسې شی دی د پیزوان نه بغیر هم وي منظر ته د ماښام شرطونه مه کېده جانانه ماښام خو حقیقت کې د ځان نه بغیر هم وي ډېره مننه جي یو کلام به تا سره شیر کوم تازه کلام دی وایي تا د جومات کې په جړه وبخي تا دی جومات کې په جړه وبخي او ما د پیغلو په مسکا وبخي او زما په خیال د باچا خان په وجه کېدی شي ټوله پښتونخوا وبخي وایي تا د جومات کې په جړه وبخي ما د پیغلو په مسکا وبخي زما په خیال د باچا خان په وجه کېدی شي ټوله پښتونخوا وبخي او دا موږ د څه دپاره عشق کړی دی دومره اوزګار نه ده چې تا وبخي او هغې زموږ د زړونو خیال ساتلی هغې زموږ د زړونو خیال ساتلی کترینا کیف خو دې الله وبخي او لومبی خو زیم اسویلي مه کوه لومبی خو زیم اسویلي مه کوه رستو شمړه تا به بیا وبخي او تا د تسبیح جنت ته بوزي شیخه ما د شونډو په دعا وبخي ظالمه یاره تا بخي او که نه ستا ننګي دې خامخا وبخي شیخه پیرۍ کې بنګړي مه ماتوه شیخه پیرۍ کې بنګړي مه ماتوه هسې نه اوس دې په رښتیا وبخي او داسې قانون د پاکستان خو نه دی چې ما به نیسي غل ته غلا وبخي منظره نن د مازدیګر په مونځ کې ټول دعا وکړئ چې ملا وبخي ډېره مننه جي ډېره مهرباني چې غازي نادان صاحب یو جهان مننه دی بیا هم کومه ملګرو ته څه پیغام ده هېڅ پیغام نه ورکوم بیا ډېر د دنیا خلک پیغامونه ورکوي د دنیا پیغامونه مونږ هم ورکړل یقینو که څه فرق نه راځي په دې خلکو کې بس الله دې دی ته خپل پیغام دی خپلې مخې ورکړي چې کوم پیغمبر راوړی دی هغه پیغام دی بس ټولو ته الله نصیب کړي او زموږ هم دغه پیغام دی چې الله مو ښه ساته ډېره مننه جي غازي نادان صاحب ډېره مهرباني دا موږ سره د چشمه اکوړه خټک ښاغلی پیر امام علی شاه منظر صاحب چې تاسو موږ سره په خپرونه غزلزار کې بیا واورېد انشاءالله چې تر څو پورې دا خپرونه وي نو دوی به موږ سره په دې خپرونه کې تر مرګه پورې دغه ناستي کوي ټیک ده که نه یوه خبره ما ذهن ته راغله په اخري کې بخښنه غواړم او هغه دا ده چې دا ضروري ګڼم چې دا خبره وکړم چې زما ډېر شاګردان دي په هغې کې دا ما سره یو شاګرد شاته ناست دی بریال وفا صاحب تاسو یې پېژنئ د هغه لومبی کتاب لومبی مجموعه انشاءالله ډېره زر را روانه ده کار پرې روان دی شروع دی د هغې کتاب نوم دی بیروغ او ډېر ښکلی کتاب دی او انشاءالله ډېره زر به ستاسو په لاس کې وي ټولو مینه واړو ته وایم چې دا کتاب چې کله راشي تاسو یې ښه په مینه واخلئ خوښې کوئ او بریال وفا صاحب ته به باندې داد ورکوئ دویمه خبردار چې زموږ بلکې هغې کې یو البم زموږ راغلی دی نوی ګلوکار دی نوی سندرغاړه دی ډېر ښه سندرغاړه دی ډېر ښه ګلوکار دی صادق خټک صاحب او هغه یو نوی البم وطن او جانان په نوم باندې کړی دی او بالکل اوس نوی راغلی دی هغې یو زما یو کلام غازي نادان صاحب په خپل پروګرام کې نشر کړی دی خو په هغې کې د غازي نادان صاحب کلام هم شته د بریال وفا صاحب کلام هم شته د هغې کې د ساحل صاحب د منصور صاحب کلام دی پکې زما پکې یو 4-5 کلامونه دي زه مینه واړو ته وایم چې دا پروګرام او دا البم هم تاسو وګورئ
او خوښې کوي شیر یې کوي ملګرو ته یې ولېږئ ډېره مننه چې دا دوه خبرې وي بس ملګرو خبرې خو تاسو واورېدې ښه د باد بریالي اوسئ د خدای په امان کلی ونه شي سړی غر ته بځي چرته بځي خو چې ملنګ شي د بل در ته بځي چرته بځي کلی ونه شي سړی غر ته بځي چرته بځي خو چې ملنګ شي د بل در ته بځي چرته بځي خو چې ملنګ شي د بل در ته بځي چرته بځي ستا دور کمیس راوړل څه دومره معما خو نه ده خو که څوک ځینو پېښور ته بځي چرته بځي د غم اوبو کې دې ولاړ یم خو په زړه کې وایم د غم اوبو کې دې ولاړ یم خو په زړه کې وایم ښه ډېرې وخېږي خو سر ته بځي چرته بځي خو چې ملنګ شي د بل